مرګرو زموږ په دې لمریز نظام کې یو داسې ځای شته چې ساینسدانان دا ویلو باندې مجبور دي چې الته ایلینز کیدای شي، الته فضایي مخلوق کیدای شي. او تاسو یې اوریدو زموږ د لمریز نظام 2.8 کروڑه کیلومتره زموږ د ځمکې نه لري یو داسې ګول شی شته چې ساینسدانان دا وایي چې په دغه ګوله باندې څه داسې فضایي مخلوق کیدای شي. دا ګوله چې دا بله ګوله نه بلکې دا د جوپیټر سیارې یوه سپوږمۍ ده او دا سپوږمۍ ډیره غټه ده. تاسو به زموږ د سپوږمۍ ته ګورئ چې دا سپوږمۍ وړه ده، خو چې څنګه جوپیټر غټ دی همدغه شان د جوپیټر سپوږمۍ هم غټې دي. نو ساینسدانان دا ویلو باندې مجبور دي چې د جوپیټر په دغه سپوږمۍ باندې زندگی کیدای شي، زندگی پې ممکنه ده. هغه څنګه ممکنه ده؟ راځئ چې لږ وګورو. اصل کې که تاسو چېرته د جوپیټر دغه سپوږمۍ ته ورلنډ شوئ، دغه سپوږمۍ ته ورغئ، نو دا به تاسو داسې ګورئ چې دا غونډه د واورې نه جوړه ده. خو د ساینسدانانو دا پیشنګویي ده، ساینسدانان دا وایي چې د دغې واورې لاندې یو ډېر غټ او عظیم الشان سمندر چې دی هغه موجود دی. نو تاسو ته پته ده چې چېرته سمندر وي نو هلته بیا زندگی هم وي، چې چېرته اوبه وي نو هلته بیا د زندګۍ اثرات کیدای شي، د زندګۍ آغاز کیدای شي. تاسو ته پته ده چې زموږ د سیاره هم پیل همدغه شان وه، د اوبو نه د زندګۍ آغاز وشو. الله تعالی په قرآن کې هم ویلي دي او دا ساینسدانان هم مني. خو دا سپوږمۍ چې دا ساینسدانان دا وایي چې د دې د برنۍ سطح چې کومه ده دا د واورې نه جوړه ده، خو ممکنه ده دا هغوی پیشنګویي کوي، دا هغوی احساس کوي چې د دغې واورې لاندې یو ډېر غټ سمندر کیدای شي او په دغې سمندر کې بیا داسې فضایي مخلوقات هم کیدای شي. یعنې د اوبو چې کوم جاندار په سمندر کې تاسو په دنیا کې ګورئ څومره جاندار دي، همدغه شان د جوپیټر دا سپوږمۍ چې ده په دغې سپوږمۍ کې چې کومه واوره ده د هغې واورې لاندې هم داسې مخلوقات کیدای شي او کیدای شي چې هغه مخلوقات په سایز کې ډېر واړه وي او یا په سایز کې دومره غټ وي چې د هغې باره کې زه تاسو ته ویلی نه شم. او ساینسدانان دا هم وایي چې هغه مخلوقات کیدای شي چې ډېر زیات خوفناک وي یا ډېر زیات خطرناک وي، او یا هغوی دا هم وایي چې کیدای شي چې هغه مخلوقات په سایز کې ډېر واړه وي، ولې چې د هغې سمندر د پاسه د واورې یو ډېر موټه او غټ ته دی. نو ساینسدانان چې فضا ته ځي هغوی هم په دغې لټون کې هم ځي چې چېرته موږ یو بله زندګي وګورو او د هغې تلاش جاري وساتو. نو دا سیاره چې کومه ده جوپیټر د دغې دا سپوږمۍ چې کومه ده، نو ساینسدانان دا پیشنګویي کوي، دا هغوی یقین سره وایي چې د جوپیټر دا سپوږمۍ چې ده د دې د دغې واورې لاندې چې کوم سمندر دی په دغې سمندر کې څه زندګي کیدای شي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته په کمنټ کې ووایئ او دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ. والسلام.